د پکتیا بدني روزنې او سپورت ریاست پکتیا نیازی ځوانان او یو شمیر نورو ادارو په قربتوب د والیبال سیالۍ چې د وروستیو ورښتونو له امله ځنډېدلې وې بیرته د پکتیا د خوځښو ځوانانو او کابل ولایت د مسیحي اتلانو ترمنځ پیل شوې. دغه سیالۍ چې د یووالي تر نامه لاندې پیل شوي د پکتیا په قربتوب پکې د شپږو ولایتونو لوبغاړي برخه لري. لموږ سره په دې ټورنمنټ کې څلور ټیمونه و چې د کابل، ننګرهار، لوګر، میدان وردګ، غزني، خوست، پکتیکا همداشان د پکتیا په ګډون ټول څلور ټیمونه ګډون کړی و چې تقریبا د بارانو له امله لږ یو څه وځنډېدې، نو داسې وبله چې یو 8 شپې دوام کوي. ټول د دې لوبو په لار اچوونکي وایي که د دوی لپاره یو روغ لوبغالی جوړ شي دوی به دا سیالۍ لا پراخه کړي. غواړو چې په پام کې لرو چې چېرته موږ روغ میدان ولرو، نو غواړو چې له ډېرو ولایتونو نه تر 10 تر 15 تر 18 ولایتو ترمنځ دلته لوبې ترسره سي او ښه اوږد ټورنمنټ په لاره واچوو، ځکه چې د دې علاقې خلک مشران کشران ټول د والیبال سره بیخي زیاته مینه لري، زیاته علاقه لري. لوبغاړي او د دې سیمې اوسیدونکي هم د والیبال لوبو د ترسره کولو لپاره د یو بشپړ منظم لوبغالي د جوړېدو غوښتنه کوي او د سپورت د ګټو په اړه وایي. همدارنګه ورزش خو چې د ذاتي ګټې د وجود لپاره دی، همدارنګه د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې په خاطر چې خلک د نشې او بېځایه کارونو څخه راګرځوي، همدغه ورزش دی او همدغه ورزش دی چې یو د بل سره ورورګلوي تازه کوي. او ډېر د بارانونو له وجې دغه لوبې وځنډېدې. بهرحال د میدان چې دلته موږ پټ میدان نه لرو، نو موږ پټ میدان ته ضرورت لرو چې یو پټ میدان جوړ کړو، نو انشاءالله لوبې به دې نورې هم خوندورې شي. یا د سیالۍ چې د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کولو او یووالي لپاره کار کولو په موخه پیل شوي، هوا حالاتو ته په کتو به یې وروستی یا پایلوبه د راتلونکې جمعې په ورځ ترسره شي.